تر ډیره د خوارځواک ماشومانو د ناروغیو لوی لامل بېوزلي ښودل شوې ده چې له امله یې د بېوزلو کورنیو ماشومان له دغه ډول ناروغیو سره مخ کیږي. خوست تازه د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ډول ناروغیو شمېر مخ پر کمېدو دی. دوی وایي په بېلابېلو ولسوالیو او سیمو کې مو د ماشومانو والدینو ته عامه پوهاوی هم ورکړی دی. نو خوارځواکي فوقالعاده زیاته وه. د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و، خو نسبتا باید وایي چې تېر کال په پرتله 60 کال د خوارځواکۍ کچه کمه شوې ده. د تېرې روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تېر روبه موږ 8000 ماشومان شدید سوء تغذیې کې اخته درلودله، او دې روبه کې موږ تقریبا 8500 ته رسېدلي یو. بل خوا بیا د شدیدو خوارځواک ماشومانو د مرکز مسؤلین د خوارځواک ماشومانو د راټیټېدو کچه په سیمو کې د روغتیايي خدماتو زیاتوالی بولي. دا هغه شدید اختلالي خوارځواکه ماشومان دي چې په د ټولنې په سطحه یا د کلینیکو په سطحه دوی ته خدمات نه کیږي. نو په دغه صحي مرکز کې د تغذیې ترڅنګ د درملنې خدمات هم هغه لازم خدمات ماشومان ته کیږي. پر همدې مهال د شدیدو خوارځواک ماشومانو په مرکز کې د ماشومانو والدین د دوی له فعالیتونو څخه خوښ دي او وایي چې په ښه ډول یې درملنه ترسره کړې ده. ډېر خوشحاله یم چې تقریبا 18 ورځې د دې تېرې کړلې، ډېر ښه برابر شوی دی. نو نن یې رخصت راکړی، نو ماشوم مو ښه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د تغذیه ماشومانو لپاره ګڼ پروګرامونه په لاره اچولي دي.